अस्सलाम वालेकुम खटक से په خیر راغلی. जी वालेकुم सलाम समीना साहबा तاسو ته او کتونکو ته ډېر سلامونه احترامونه تاسو څنګه یې خیریت دی. شکر دی بالکل خیریت دی جی خو زموږ طرف ته خو خیریت دی خو یو بل خبر چې نن سبا ډیر زیات په مطبوعاتو کې دی هغه دا دی چې د امریکا انتخابات خو رانږدې دي خو د امریکا صدر او د امریکا د صدر میرمن لاولنۍ میرمن چې دا میلانیا ټرمپ دوی دواړه د کووډ 19 وایرس باندې اخته شوي دي او علاج یې هم روان دی که څه هم خبرونه ډیر را روان دي ډاکټران وایي په علاج په باره کې هم او د صحتیابۍ په باره کې هم خو څنګه ګورئ دې ته الیکشن دومره نږدې دی او تقریبا څلورو هفتو نه هم کم وخت ورته پاتې شوی دی او په هغې کې داسې خبر راتلل نو یقیني توګه باندې دا ډېر زیات تشویشناک خبر هم دی ځکه چې دا یو نه یوازې د ټاکنو خبره ده بلکې زما په رائے کې د امریکای چې کوم حکومت دی نظام حکومت دی نظام سیاست دی کاروبار دی په هر یو شیز باندې د دې خبر یو اغیز شته دی یو اثر شته دی چې کم مثبت نشي کېدی نو ځکه هم دا دې باندې هر سړی لګونته پریشان دی او دا دعا کوي چې صدر ټرمپ او سره چې څومره خلک هم دې تر د دې وبا سره اغیزمن شوي دي چې هغه دې نه بهر راوځي هغه علاج شروع دی هغه والټر ریډ نېشنل ملټري سنټر چې کوم یو هسپتال دی ډېر لوی هسپتال دی په میریلند ایالت کې بالکل د وایټ هاوس سره یو 100 میل لري دی هغه تک د هغه علاج شروع دی او تر اوسه پورې چې کوم خبرونه را روان دي نو هغه مدک کدي چې هغه علاج نتایج تر اوسه پورې کافي حوصله افزا دي او څه خبرونه خدا سه هم وایي چې کې دي چې صدر ټرمپ ډیر زر د هسپتال نه فارغ کړل شي او باقی علاج به په وایټ هاوس کې کیږي نو دا دغه خبرونه هم را روان دي چې کم ډیر حوصله افزا دي خو ګورو به چې د علاج کم قسم ته نتایج راوځي او صدر ټرمپ د دې بیماری نه څومره زر بهر راوځي او صحتمند راوځي بالکل دوا خو ټولو د پاره ده د امریکا صدر لاول میرمن او بیا ټول هغه خلک چې د دې وایرس سره په دې وخت کې مخ دي ټولو د پاره د صحتیابۍ دعا ده زمونږه خو کبل طرف ته وکتلی شي صدر ټرمپ په دې بیماری په وخت کې هم ډیر زیات فعال ښکاري ټویټر باندې ډیر زیات فعال دی بیا ویډیو میسیجز هم خپلو ووټرانو ته یا خپلو پلویانو ته رالیږي ډیره ښه سټریټیجي نه ښکاري دا هغوی چې د بیماری باوجود هم هغوی خپل پیغام رسوي لګیا دي خلکو ته دا زما په خیال یو ما په خیال چې کافي عاقلانه سوچ دی چې کله یو صدر او هغه هم د صدر ټرمپ د مرتبه سره یعنی د امریکای صدر په نړۍ کې ډېر لوی یعنی طاقتور ترینه چوکه ګڼل کیږي او چې کله هغه په حواله سره یا هغه صحت په حواله سره خبرونه راتلل شروع شي چې هغه بیمار دی او بیا هغه هسپتال کې دی نو بیا هر قسم ته دروغ رښتیا خبرونه هم په بازار کې ګرم شي او زما خیال دا دی چې په دوه حالاتو کې د صدر ټرمپ تر طرفه چې کم د ټوئیټر د لارې هغه چې کم خپل د ویډیوګانې جاری کوي لګیا دی هغه کې هغه خپل پیغام ورکوي لګیا دی نو ما په خیال دا د هغه داسې خبرونو نفي کوي چې کم مقصد ویره خورول وی یا چې کم د هغه صحت په حواله سره داسې خبرونه ګرمول وی چې کم رښتیا نه وي نو زما خیال دا چې یو خدا یو ډیر ما په خیال چې عاقلانه سوچ دی او تر دا هم چې ګوري هغه چې کله یو پیغام ورکوي هغه خلک اوري بیا هغه باډي لینګویج کاری چې هغه لکه صحت په حواله څومره اکټیو کاری چې کوم خبرې کوي هغه کې څومره عقل او دانش دا ټول شیزونه تر خلک بیا خپل اندازې لګوي او به درېم چې کوم ټولو کې مهم ټکه دی هغه دا دی چې ګوري صدر ټرمپ همیشه نه تاسو ګوري کله چې دا صدر جوړ شوی دی نو د امریکایانو سره یو ډیر براه راست تعلق ساتلی دی یعنی ټوئیټر په دلاره هغه د امریکایانو سره ولس سره یو براه راست یو تعلق جوړ کړی دی هغه په ټوئیټر باندې لکه تقریبا ډیر لوی کچا باندې تقریبا 1 کروڑ ته نږدې خلک هغه تر ټوئیټر باندې شامل دي او سره دا چې هغه چې هر کله یو پیغام ورکړي نو هغه باندې هر قسم ته رد عمل هم راځي نو ما خیال دا چې هغه یو چې کم یو طریقه شورونه ساتلې ده هغه هم جاری او ساتل نو هغه امریکایانو سره براه راست تعلق چې کوم هغه ختم نکړلو نو دا ما خیال دا چې دا یو ښه سوچ دی او د پکار دا چې
امدک شانته چې کم د هغه ویډیوګانې دي چې هغه وقتن په وقتن راځي نو هغه سره یقین کوم د دې هغه په هر یو شیز باندې وي هغه سٹاک مارکیټ دی او کا هغه خلک دي چې کم د صدر ټرمپ په حق کې ووټ ورکوي یا هغه مخالفي هر لحاظ سره چې کم قسم ته سوچ هم لري د سیاست په اړه کم از کم هغه خبر دي چې زموږ صدر په کم حالت کې دی نو د ما خیال دی چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی تاسو وایئ چې امریکا صدر انچارج د امریکا د حکومت انچارج صدر ټرمپ دی یعنی انچارج په توګه باندې د ټول ملک نظام چې کوم دی هغه یو صدر چلی په میډیا باندې کې هم ډیر زیات خبرونه په دې باندې کیږي چې څنګه یو صدر کنا جوړي او بیا کوارنټین کی یعنی هغه بالکل جدا ساتل شوی دی نو هغه به ملک څنګه چلی زما په ذهن کې هم دا سوچ راغی چې څنګه یو صدر که په کوارنټین کې دی نو هغه د ملک معاملات چلولی شي فیصلې کولی شي ګورې اوس دغه دوه سوالونه دي یو خدا دې چې آیا صدر صحت په هغه سټیج کې دی چې کم دی چې هغه په خپل هوش او حواس کې دی او فیصلو کولو طاقت لري نو بالکل چلول شي او که خدای نه خاصه امریکای صدر یو کو نړۍ کم یو صدر هم وی هغه حالت د تی وی چې کم کې هغه ته علاج کې هغه کې د خوب کې وی یا د تی وی چې هغه فیصلو اهلیت نه لري نو هغه صورت کې بیا د امریکای اساسي قانون کې گنجائش ته دی خو د ما خیال دا دی چې تر اوسه پورې صدر ټرمپ چې کم د ویډیوګانې او دا ټول شیزونه د عام امریکایانو ته دا یقین ورکول دی چې هغه انچارج دی او هغه دومره صحتمند دی چې هغه فیصله کوي شي او تر دا چې دا والټر ریډ هسپتال چې کم دی په میریلند کې دا یو ډیر لوی هسپتال دی او دلته کې یو پورا بلاک دی چې کم د امریکای صدر د پاره جوړ کړل شوی دی چې کم ډیر غټ د امریکای واکمن وي هغه کا بیماران شي نو به الته کې ساتل کېږي نو هغه کې باقاعده پورا یو وایټ هاوس چې کوم ډیر عمله ده هغه ډیر خلک الته چې کوم ډیر نږدې مشاورین دي هغه الته کې خپل دفتر جوړ کړی دي اوس نو باقاعده پورا یو حکومت والے یو موږ ورته کیمپ افیس ونته جوړ کړی دي چې کم ځای نه هغه باقاعده خپل حکومت کوي لګیا دي او هغه مکمل طور باندې بالکل دا وخت امریکای حکومت باندې هغه پورا گرفت دی او دا ما خیال دا دی چې که فرض کې هغه خدای ما کا داسې صورتحال سره مخامخ شي چې کم ځای کې هغه علاج په غرض باندې سو وخت لپاره هغه سایت ته هم پاتې کې دی شي یا هغه ته ډاکټران دا مشوره ورکوي نو هغه د لپاره هم بیا قانون کې گنجائش شته دی که د امریکای آئین ته وګورو د امریکای آئین په دې حواله سره سوي چې کچره د ملک صدر چې کوم دی هغه لګ ناروغي یا هغه د ځینی سو وخت لپاره رخصت واخلي نو د ملک نظام د ملک ټول چې کوم معاملات دي دا بیا څنګه چلیږي څوک به چلایي دا اوس ګوري د امریکای اساسي قانون یا آئین 25م ترمیم در لاندې کا صدر هر کله د دې جوګه نوي یا د دې قابل نوي چې هغه د نظام حکومت او چلوي یا د هغه خپل حواس کې نوي یعنی هغه به هوش وي کاغه اپریشن وی ګوري جورج اچ بوش چې کوم د جورج دبليو بوش والد ته هغه صدر پاتې شو هغه په دور کې او ریګن په دور کې چې کله ریګن باندې سړی ډس کړي او هغه اپریشن شو هغه به هوش هغه وخت نو هغه وخت کې بیا مرستيال صدر چې کوم دی هغه صدر جوړ شوی نو داسې صورتحال د اساسي قانون 25م ترمیم چې کوم دی هغه د اجازه ورکوي چې کم مرستيال صدر یا نائب صدر چې کوم دی هغه بیا یو اکټینګ پریزیډنټ یا یو فور د ټایم بینګ یو وقتی تور باندې هغه صدر چارج واخلي او هغه فیصله شروع کی چې کومه صدر کوي او بیا دا هم دا پکې چې کفرض کیا دا دغه د آئین دا وای چې کفرض کیا مرستيال صدر یا نائب صدر هم هر وجه وای کاغه بیماری وی که هر څه وجه وی که هغه د دې قابل نه وي چې هغه حکومت چلول شي فیصله کول شي نو بیا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا چې کوم ولسی جرګه ده د هغه سپیکر هغه یا سپیکر هغه به بیا د امریکای چې کوم قائم مقام صدر هغه به جوړیږي نو دا وخت تاسو وګورئ چې صدر او نائب صدر ریپبلیکنز دي نو چې کوم مرستيال صدر ممکنه تور باندې دریم چې کوم انګریزي کوي لاین اف سکسیشن یا چا پلاس کې چواک راتلی شي
نو هغه کې نانسي پلوسی نوم راځي چې چا تعلق ډیموکراټک ګوند سره دی او یو غیر معمولی حالاتو کې دا کې دی شنو اساسي قانون کې دا چې کوم ترمیم دی د دې ضرورت هم دکاو چې یو شی بالکل قانوني کول دي چې د امریکای کې چې هر څه حال وي خو د حکومت چې کم دی هغه به جاری وساتل شي یعنی حکومت کولو کې به هیڅ قسم ته کمزورتیا ناراضي هغه کې بس خلل ناراضي نو ځکه دا بالکل واضح کړل شوی دا خو زما خیال دی چې فلحال خو صدر ټرمپ بالکل د ښکاری چې د دې بیماری هغه کوي لګیا دی مقابله کوي لګیا دی او چې کم پیغامون موږ لګیو نو قاعده چې کم علاج دغه کیږي د هغه اثر هم شته دي نو هله بمدک لرو چې د دې ضرورت پیښ نشي خو د امریکای اساسي قانون کې بالکل د دې گنجائش شته دي او حکومت به بالکل جاری وي حکومت کې به هیڅ قسم ته کمزورتیا نه راځي که وکتل شي صدر ټرمپ په داسې وخت کې بیمار شوی دی چې یو خو د وبایي حالات دي په ټوله دنیا کې د کرونا وبا خوره ده بل طرف ته انتخابات ډیر رانږدې دي څلور هفتو نه هم کم وخت پاتې دی نومبر په دریمه باندې به انتخابات کیږي نو ستاسو په خیال کې دا حالات صدر ټرمپ ته هغه د همدردۍ یا د سمپتي ووټ چې ورته وایي هغه ورکولی شي هغې لړ کې ګټور ثابتېدی شي د صدر ټرمپ لپاره اوس دا لکه دا یو داسې سوال دی چې د دې ظاهري خبر ده چې تاسو بالکل امکان نشي رد کولی ځکه چې تاسو تاریخي حوالو ته وګورئ نو سموداول چې کله د برطانیې اول وزیر بوریس جانسن د کرونا وایرس سره اغیزمن شوی او بیا هسپتال کې او بالکل هغه خو بهوشه حالت کې مو هغه خو حالت کافي خراب و یو وخت کې نو هغه پول نمبرز چې یعنی اپروول ریټینګ چې کم ته موږ وایو چې د عوامي جایزه رپورټونو کې د هغه په حواله چې کم یو همدرده یو لهر ورته راغلی او تاسو ته همدرده ووټ مو وایي نو هغه په حق کې راغلی او هغه چې کم نمبرز هغه برته دي آیا دا به صدر ټرمپ کیس کې وشي زما خیال دی چې بالکل دا امکان شته دی او خو دوه شیزونه دي یو خدای د چې امریکای کې دنه چې کم د سیاسي نظام د ذهن کې وساتي چې دلته کې ووټرانو درې لوی کټګریز دي یو هغه دی چې کم د بحث ډیموکراټک پارټي ووټر رجستر شوی دی د حکومت سره دویم هغه دی چې کم بحث ریپبلیکن پارټي ووټر رجستر شوی دی حکومت سره او دریم هغه دی چې کم آزاد دی چې چا لا اوس پورې دا فیصله نه ده کړې چې هغه به چاته ووټ ورکوي او همیشه نه د تاریخي تور باندې چې څومره ټاکنې کیږي څومره الیکشن کیږي په امریکا کې نو هغه کې چې کم انډیسایډډ ووټرز وي هغه باندې ټارګټینګ ډیر زیات وي ولې چې کم خلک د ریپبلیکن یا د ډیموکراټک ګوند ووټران وي هغه عمومي توګه باندې د خپل پارټي کاندید ته ووټ ورکوي همیشه نه چې کم سوال راځي هغه راځي چې کم آزاد خلک دي هغه یعنی آزاد ووټران دي هغه به څومره حد پرې چا په حق کې ووټ ورکوي ډیرو ځایونو کې خو ما په خیال چې لکه الریډي ووټینګ شروع شوی دی ډیرو ایالتونو کې د پوسټل بیلټس په ذریعہ یا چې کم د ډاک په ذریعہ چې کم ووټینګ دی هغه شروع شوی هم دی تقریبا 1 مليون نه زیات خلکو تر اوسه پرې ووټ هم اچولې دي او د دې کې به هغه فیصله خو نشي بدلېدي خو زما خیال دا دی چې د دې اغیز ممکنه تور باندې د آزاد چې کم ووټران دي په هغه باندې کې دي شي دویم دا چې هغه خلکو چې چا فیصله کړو چې زه ووټ نه ورکوم دوه ټاکنو کې دي چې هغه د صدر ټرمپ د حالت وګوري او بیا هغه نه پس وایي چې نه زه ووټ ورکوم او بیا دریم دا چې هغه خلک چې چا لا آزاد فیصله لګنه د کړي او هغه وایي چې اوس پزو بس د ووټ ورکوم نو هغه فائدہ کې دي شو لوی سوال دا دی چې آیا دا دومره لوی کچا باندې او دومره لوی شمیره کې به دا ووټونه وي چې کم صدر ټرمپ ته وایټ هاوس دوباره ترلاسه کی دا یو لوی سوال دی نو د حواله سره فلحال سوینا ګرانه ده خو د امکان رد کول چې کم دی هغه هم ډیره ګرانه ده بالکل دا امکان شته صحیح نو خټک صاحب خبرې خو ډېرې دي او چې څو پورې د امریکا انتخابات کیږي بیا د انتخاباتو نه پس هم دغه شانتي موضوعات به هم ډېر او موږ به دغه شانتي موضوعاتو باندې خپل بحث هم جاری ساتو خو زموږ د پادکاسټ وخت ختميږي ډېر رالند شوی دی نو که خوښه مې خلکو نه به اجازه غواړو بهشکه اجازه به غواړو او بالکل تاسو الفاظ به زه مستعار کوم چې تاسو همیشه
زموږ کتونکو ته دا مشوره ورکوي چې د دې وبا علاج فلحال نشته دی او واحد علاج احتیاط دی او احتیاط کې ماسک ضرور اچوي ځکه چې یخنۍ را روانې دي او یخنۍ مزاج ډېر مختلف دی هغه کې خلک کورونو کې دننه وي چې کوم ځای کې چې کوم وینټیلیشن موږ ته وایي چې کومه هوا د هغه هم ډېره زیاته لکه کړکۍ وغیره بند وي نو دا وایرس به کور کې پاتې وي یا هر چرته چې څوک ناست وي ځکه ماسک اچول انتهایی ضروري دي نو بېشکه را روانې اونۍ کې بیا که خیر حاضرېږو یو نوي هغه او هغه پورې خدای پامان احتیاط او صرف احتیاط چې څو پورې حالات ښه شوي نه وي چې څو پورې څه علاج څه دوایي مخې ته نه راغلی نو اجازت به وغواړو دې سره او زه سمینا احسن او ما سره میلمه د ډیوا په پاډکاسټ کې د ډیوا څېړنکار جهانګیر خټک صاحب د نیویارک نه د هفتې نه تاسو نه اجازت غواړو الله پامان